السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاه محمود واقف یم ستاسې په درنه خدمت کې. محترمو دوستانو، د نن ورځې درس مونږه د څلورم ټولګي په 15مه صفحه کې عنوان دی ذاکره. متوجه شئ عبارت ته. ذاکره نظیر برادر ذاکره است. ذاکره برادرش نظیر را دوست دارد. آنها به خواندن کتاب ذوق زیاد دارند. من کتاب خود را دوست دارم و آن را پاک نگاه می کنم، چرا که هر چیز را از آن یاد می گیریم. توجه وکړئ معنا ته. ذاکره نوم دی مؤنث. نظیر برادر ذاکره است. نظیر د ذاکره ورور دی. ذاکره برادرش نظیر را دوست دارد. ذاکره خپل نظیر ورور سره مینه لري. آنها به خواندن کتاب ذوق زیاد دارند. هغوی د کتاب د ویلو سره زیاته مینه او شوق لري. من کتاب خود را دوست دارم. زه د خپل کتاب سره مینه لرم و آن را با پاک نگاه می کنم او هغه پاک ساتنه کوم، چرا که هر چیز را از آن یاد می گیرم، ځکه چې هر څه موږ د هغه څخه زده کوو. محترم دوستانو، بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.